حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي د دې رمضان په ورستنی لس ورځې شپو کې د قدر د شپې اهتمام چې چاو کې غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړی دي هغه ټول ورته رب العالمین معاف کړي. شکر په وباسي الله عز وجل دې متعلق مستقل سورۃ نازل کې سورې قدر صحابه په دې سورې کې قسم ګیره افغان راغی چې په خاصه زمانہ کې به دي خلکو دراز عمرونه و زیات عمرونه به و زمون تقریبا شپېتو کال پورې عمر ونسا موږ بچو موږ بندګي چي رب العالمین موږ او تاسو لپاره کې د شیو میاشت راکړه او د شیو ورځې پکې راکړه و شپې پکې راکړه چې کله موږ به توري مثال د غیش په د عبادت اهتمام وکړي دریته کاله او څلور میاشتې ثواب الله عز وجل موږ تاسو لري الحمدلله دریته کاله په یو شپه عبادت باندې دومره اجر من غټو لکه دریته کاله عبادت چې من کړي د رب العالمین په دربار کې قبول وي او د پاسه به څلور میاشتې نور به ځپور واړه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په ورسنوي کې راوتاخو کې موږ په کار ده چې دی وسنه دی بیګات تیر شپې رملا وتړو ځکه دا ارش په موږ د پاره قدر ده. هل فی ذلک قسم لذی حجر الله عز وجل فرمایي چې په دې کې د عقل من انسان د پاره پوره برخه ده. د شپې په اخر حصہ کې پاس اسمان الله عز وجل راغلي څوک چې ګناه کړي اسمان عفو وغواړي څوک چې هغه رزق اسمان وغواړي ارش په موږ تاسو د پاره قدر ده. لیکن د قدر شپه په هغه ورسره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاغه معلومه وا غواړي چې ملګرو له یاد کی ذکر کی ایبان د دوه ملګرو په خپل مابین کې بحثو الله عز وجل دا غری دماغونه لري کړه لوی حکمت او مقصد پرې کې داو چې د دې ټول شپو اهتمام د انسانو کې و الا بالفرج والتقدير چرته مقش په خود له شوی او مقش په باندې مونږ بندګي کوله او بس به ولا نه کوله هر شپه قدر ده في الايام الخاليه سوره الحق الله عز وجل فرمای ودا شپې د خلکو نم د شي تیر شوي دا ورځې د خلکو نم د شي تیر شوي او تاسو دا ډکه کړی مولانا یو میاشتا سار نیول تر دې مقام او د شپې اخره پورې پکار دا چې د شپې عبادت باندې ځان آباد کوشي بالکل د سره تصور مونږ عائشہ به فرمایي چې کله دا ورسنی لش شپې شروع شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې خپل لنګ وتړو عبادت ته متوجه شو او څوک چې د حجرات ولا روچتي کې زنانه یادولې او غویم لاګانې ورته وتړي د اعتکاف مسلې ان شاء الله به ورسره راشي په خپل وخت کې چې په کوم جمعات کې کیږي آیا مسجد جامع دی که هغه درې جمعات لري کنه مطلق ار جمعات دی ادري وړو بار کې به تطبیق ان شاء الله کیږي درې ته کاله څلور میاشتې پاږي کې موږ اوسه په خاطر غلط تصور یره په دې شپه باندې داونی په سجدي دیوال په سجدي چې په کوم شی باندې دی لاس ولګیدو داغه نه سرو زرو یو ډکره جوړیږي ځکه اول نصیحت ګډوډ دی اول نظم کو تاسو مسله دار چې مادیات 100 روپے پکې دي څومره مال پکې دي چې څه پکې څومره دي چې څه پکې څومره دي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې قدر د شپې اهتمام چې شاو کې الله عز وجل بدلا مخکې ګناهونه معاف کی په دې شرط باندې چې بده کې ایمانی